سره زر ټول وخت د خلکو لپاره تر ټولو صحیح پانګونه بلل شوې ده. په 2024 کال کې هم همدا حالت درکړل شو. کوم وخت چې د کال په لومړیو کې بېثباتي زیاته شوه نو خلک وویرېدل چې اقتصاد به خراب شي، ځکه خو دوی خپلې ټولې شتمنۍ په سرو زرو بدله کړې. کوم وخت چې خلک د اقتصاد او سیاست په اړه اندېښمن شي نو دوی خپلې شتمنۍ په سرو زرو بدلوي، ځکه دوی فکر کوي چې سره زر تر ټولو باثباته شتمني ده. په دې وخت کې انفلاسیون هم لوړ و او د ځینو سیمو سیاسي بېثباتي هم مخ په پراخېدو وه، ځکه خو تجارانو او عوامو خلکو سرو زرو ته مخه کړه. کله چې په مارکیټ کې د سرو زرو غوښتنه زیاته سوه نو ورسره سمدلاسه د سرو زرو قیمتونه هم لوړ شول. خو بازار ټول وخت پر یوه حال نه پاتې کېږي. مخکې له دې چې د سرو زرو قیمتونه اوج ته ورسېږي په تدریجي ډول بیرته راکم شول. یو علت یې د امریکایي ډالر ارزښت پیاوړی کېدل وه او ورسره په څنګ کې د سود پیل وه. کوم وخت چې بانکونه د سود پیل ورکړي او یا د سود یو اندازه زیاته کړي نو خلک خپلې پیسې په بانډونو او بانکونو کې ږدي، ځکه هلته ورته د شتمنۍ پر سر باندې سود پیدا کېږي، خو د سرو زرو په خرڅلاو کې سود نه پیدا کېږي. بل علت یې دا وه کومو کسانو چې د سرو زرو د قیمت له لوړېدو څخه مخکې سره زر رانیولي وه دا ځل یې غوښتل چې خپل شته سره زر په لوړو قیمتونو سره خرڅ کړي تر څو یوه اندازه ګټه ترلاسه کړي. دا د دې علت شو چې بازار ته د سرو زرو عرضه زیاته شوه. د دې عرضې په زیاتېدلو سره قیمتونه بیرته وبایلل شول. د دې قیمتونو د راکښته کېدو درېیم علت دا و چې کومه خبرونه ښه سول خلک مطمئن سول چې د نړۍ حالت نسبتا د ښه کېدو پر خوا روان دي، نو د خلکو له زړو څخه وام ووته او خپله شتمني یې پر هماغه حال پرېښوله. دوی نور نه غوښتل چې د سرو زرو خریداري په پراخه کچه وکړي. که په ساده ډول ووایو کوم وخت چې له خلکو سره ویره او اندېښنه وي نو د سرو زرو قیمتونه لوړ وي. کوم وخت چې ارامي او سوکالي وي د خلکو د شتمنۍ د ساتلو په باب باندې اندېښنه نه وي نو د سرو زرو قیمتونه به عادي حالت کې